السلام علیکم ستړي مشي انیور اکټیو پاڼې ته ښه راغلی. راځئ داسې یو څو حرکتونه کوو چې تاسو کولی شو چې په سهار غرمه یا ماښام په یو وړوکي ځای کې ترسره کړو تر څو مو ورسره صحت ښه وي. هر یو حرکت 15 دقیقې تکرار کوي 10 ځلې. صحیح شو؟ نو راځئ هر یو حرکت 10 ځل 15 دقیقې تکراروو. نو شروع کوو. داسې خپې نیسو یو ځای او لاسونه سایډونو باندې کړو او داسې ها. د حرکت نه بعد سکواتس کوو 10 دانې. ها بیا ځای په ځای ودرېږو. لاسونه دلته مې خوستلی شو او پرې خوستلی مې شو. صحیح شو؟ داسې ښکته کېږو. یو بیا دا بلې خپې باندې دو. ها دې حرکت نه وروسته بیا راځو سیاکشي ته. دا حرکت مو چې وکړو بیا کولی شو ځای په ځای باندې بیا ښکته شو او داسې وکړو. دا حرکت مو چې وکړو بیا کولی شو په خېټه باندې څو حرکتونه وکړو. هغه لکه داسې اوس خېټې یو بل حرکت هم ډېر په اسانه کولی شو چې داسې ښکته کېږو. خپې مو سیده دي. صحیح شو؟ په قدم سره زنګون راوړو څنګل سره یې لګوو لکه داسې. اخري حرکتونه بیا داسې کوو چې ښکته کېږو داسې او بیا اخري حرکت 10 ثانیو دپاره پلانک کوو داسې. دا حرکتونه تاسو هره ورځ تکرار کړئ، خصوصا چې سهار وختي راپاڅېږئ که دا حرکتونه وکړئ نو تنفس به مو سره ښه وي، زړه ټکان به مو ښه وي او روغتیا ته مو هم ګټور دي. نو دا ویډیو خوښه کړئ او نورو هیوادوالو سره یې شریکه کړئ تر څو مو تر بیا مو په خدای سپارو.